السلام علیکم قدرمنو دغه ماشوم ویډیو ډیره وایرل شوې وه اول خو دغه ماشوم نه خبرې واوري بچا ډیر خوار شوی مخکې راغلی یم چاغ وي ولې ماما ډېره غریبي م ده موږ د کلي ډوډۍ ته ناست یو که څوک کلي چې راوړي ډوډۍ موږ هغه خورو که چینی بیا څوک چې رانه وړي قلارې نار ناست وي قرارې نار ناست دی په دې دغه شوی کمزوری شوی که نه او اوس بچا کار مار ته وځي اوس چې دی سودا مې خلاصه شوې ده اوس چې هم نشته دی کور کې سودا دپاره چې نشته هغه کباړ مباړ دې ټول کړي قدرمندو دا کابل ته م تللی و مزدوري پسې عمر یې وګورئ عمر دې څو کاله دی بچا 9 کاله 9 کاله د دې عمر دی کابل ته تللی و مزدوري پسې بچا کابل ته څنګه تللی وې خپه مې ماته وه ماما د مجبورۍ نه لاړم چې دغه کور کې چې نه و کار ته تللی وم هلته سړی او جوارې به یې راته پخول هغه به مې خرڅول د ورځې به یې 50 روپۍ راکولې بیرته بیا راغلی او دغه ورونه چې دي هغه بې موره چې دي بچا قدرمندو واده کوم د دغې بل ناسکه مور یې دی ناسکه ورونه یې دي هغه کوم یو دي هغه دا دواړه دي بې موره یتیمانان دي د دوی سرپرستي زما په غاړه د دې دواړه مور په حق رسېدلې ده د دې سرپرستي ستا په غاړه ده مشر ورونه دي نشته نه او پلار دی پلار مې هغه مریض دی کټ کې راته پروت کار نشي کولی خیر دی بچا اوس زه راغلی مشکل نشي قدرمنو دا بې موره دي مور یې په حق رسېدلې ده د دغې مور دا ساتلي دي د دې سرپرستي هم دي په ماشوم په غاړه ده ته بچا دغه پیسې چا راکړي وو کسۍ ده 1000 2000 3000 4000 4250 روپۍ دا وهله بچا بیا راته مخه دغه ورور ته دعاګانې کوي لاس قدرمندو یو امر مې وسپارلي دي چاته راته